غلام حضرت مولوي صاحب کوم عقاید به زما وو او غلام حضرت مولوي صاحب د غیر الله نه مدد غوښتل جایز ګڼو. یا رسول الله المدد ناره لګول نظر چې نامه اخیستل زه مناسب نه ګڼم، خو صرف دې اساس باندې اخلم چې خلکو ته حقیقت واضح شي، نه دي چې نه مولا دی او نه انسانیت ورکې شته. د شهید شیخ صاحب رحمت الله علیه باره کې وایي چې د غلام حضرت مولوي صاحب عقیده ټیک نه وه، ځکه چې هغه د استعانت د غیر الله نه ما فوق الاسباب قایل و. نو جواب دا دی چې ظالم ستا څه حیثیت دی مرداره، ته خو موصوف په نقیض د علم یې، ستا څه حیثیت دی چې ته د هغه په عقیده باندې اعتراض کوې. د مردارې خولې ته دې ګوره، د شیخ الاسلام شهید نابغه غلام حضرت رحمت الله علیه نوم اخیستو ته ګوره، او بیا دومره لوی خبرې کوي هغه د غیر الله نه د استعانت ما فوق الاسباب قایل و. ته استعانت پیژنې؟ دا د کوم باب کلمه ده؟ بیا د هغه باب خصوصیات تا ته یاد دي ووایه راته. د استعانت د استغاثې د استشفا د توسل درمیان کې فرق پیژنې؟ په دې اربع کلماتو کې د نصب و اربعون کم نسبت موجود دی مردار؟ که استشفا و توسل جایز ګڼې نو علامه سبکی، علامه سمهودی، علامه بتسندی، علامه کوثری، علامه یوسف ابن اسماعیل نبهانی دا ټول شواهد ګرځولي دی. هوی که نه موږ توسل په ذات فاضل جایز ګڼو، ټولو دیوبندیانو دا لیکلي دي. نو که توسل و استشفا شفاعت ولو انهم اذ ظلموا جوکه باندې ټولو دیوبندیانو دا شفاعت جایز کړی دی، نو که دا جایز ګڼې نو ما چې د اسامي د دې مسلم علما و اکابرو د دین د بزرګانو د دین ذکر کړ، هغه ټول وایي چې دا والکل من واد واحد دا یو شی دی، د نسبت د ترادف قیل دی، او ته ورته شرک وایي. او داسې وایي چې هغه د استعانت د غیر الله نه ما فوق الاسباب قیل دی، واغو شرک دی. او کراټینګي کې چې هلکه ما فوق الاسباب کې دا ما زایده ده او که ما اصلیه ده، که بیا اصلیه ده موصوفه ده که موصوله ده، بیا ورته وایي چې ما فوق الاسباب کې دا فوقه د څه صیغه ده، او نسب خو اثر دی، ته ما فوق الاسباب نسب اثر دی، او هر اثر لره لابودي د موثر نه. په نحوه کې مرفوعات ته دي، منصوبات 12 دي، مجرورات 2 دي، توابع 15 دي. وایي ته چې وایي ما فوق الاسباب دا فوقه باندې دا نسب چې وایي دا اثر موثر راته وښایي شابس، دا فوقه ولې منصوب وایي؟ بیا ورته وایي چې فوق الاسباب مفرد دی که مرکب؟ بیا مرکب دی، مرکب مفید دی که مرکب ناقص دی؟ بیا مرکب ناقص کې مرکب اضافي دی که څه شی دی توصیفي دی څه بلا ده؟ بیا ورته وایي چې فوق الاسباب اضافت راغو، اضافت لفظي دی که معنوي دی؟ بیا ورته وایم چې الاسباب معرف باللام دی، نو ته لام پېژنې، لام په لغت کې څه ته وایي، اصطلاح کې څه ته وایي؟ بیا الف لام اسمي دی که حرفي دی؟ بیا اسمي حرفي څه ته وایي؟ بیا حرفي کې زائد دی که غیر زائد دی؟ بیا غیر زائد کې جنسي دی که استغراقي دی که حدي خارجي دی که حدي ذهني دی؟ تعین د لام وکړه الاسباب کې، هغه د استعانت د غیر الله د ما فوق الاسباب قیلو دی. مردارې خولې ته دې وګوره، په هغې اعتراض ته ګوره، خبیثه مرداره. بیا اصل په الفلام کې کوم الفلام دی؟ نور الانوار دی ویلې. بیا الاسباب کوم اسباب مراد دي؟ امور عامه دی ویلې. بیا اسباب مؤثر بالذات دي که بالغیر دي؟ په دې خبرې دا خبرې چې دې خبرو سره مسکو ممارست دې شته، بلد یې ورسره جاهله. موږ وایو باری تعالی خالق د اسبابو دی، اسبابو کې اثر چې کوم دی دا باری تعالی پیدا کړی دی. دلته دوه جماعتونه داسې دي چې دواړه بې دینه دي. یو جماعت د معتزله دی، هغې اسباب مؤثر حقیقي ګڼي. دویم جماعت د جبریو دی لکه ندیم خیل، چې د جبري جماعت دفاع همیشه کوي، او هغه مسله کې د کېدو نه کېدو مسله کې د خلکو د کسب مسله کې لیکل چې ما واغسته او لا پیدا کوي ما سیفیان تختولی دي. چېرته دي تختولی دي خبیثه؟ ته خو زما د اوله او د متوسطې د طالب د جواب نه یو تختولی دي. هلته دې په ملک صاحب ته وایي چې زه به دا د ارادې نه بغیر ورته داخلو ثابتوم، چېرته خدای تعالی کوي.
او چې کېناستې پیریان دې په ځان راوسته ټوپونه دې شروع کړ چې موږ د ارادې سره یادوو بیا د دغه شاهد امیر صاحب او د نورو امیرانو لیکل ما ته مخې ته کېښودلو هار دې ومنلو تختولې مئ دغه یو سړی چا سم دربولی و نو بیا دغه ضارب په پشي شا چاته کیسه بیانول او خبرې الټه بیانول او ضارب ورته شاته ولاړ دی داسې مې ووالو داسې مې ووالو اخر کې وایي داسې مې اوچت کو او چې شاته یې وکړه هغه ورته ولاړ و چا چې وهلی یره وی چې راوی چولم دې ظالم نه املا مې اوس هم درد کوي نو په دغه نخره شوې ده تختولې چا دې لیکل دي چې اغوستې دي او ډیلا کې څوک ګولي تا نه خو بډهبیره کې ما منډې ویستې لاړې ټولې کبړخانې مې درپسې چا چاڼ کې هغه د ټیلبند میره کې پروت وي چېرته چې لیکل شي د شپې نه چغې والې زه به د یزلي شاه جومات ته ورځم او 9 بجې به ورځم زه به د مفتي اسکر مدرسې ته ورځم او زه ورته تر 10 خپلې جامعې کې ناست او دا د خیرن بچې ما ونه لیدو چې دی په کومه سوړه باندې دننه شوی او سکینې سیفیان مې تختولي چېرته دې تختولي یو جماعت د معتزله دی چې هغې اسباب مؤثر حقیقتا ګڼي او دا کفر دی او دویم جماعت د دې جبریانو دی چې دی د ندیم خیلیان چې دې اسباب معطلې محض ګڼي او دا هم کفر دی اراده د خدای تعالی دا معلقه بالاسباب ده تاثیر په اسبابو کې باری تعالی اچوي خو پس د اختیار د عبد نه دی سبب لره موږ سبب ګڼو خو سبب په سببیت کې تابع د مشیت او د ارادې د باری تعالی ګڼو اسبابو کې څلور مذاهب دي دا جاهل د هغې نه خبر نه دی چې اسبابو کې څو مذاهب دي اسباب څو قسمه دي په دې کې مذهب د اهل سنت والجماعت څه دی بیا اهل سنت والجماعت جماعتین دي ماتوریدیان دي شاعره دي مذهب د ماتوریدیانو په دې کې څه دی هغې وی تاثیر د سبب په مسبب کې حقیقي دی خو مؤثر حقیقي په دې کې ذات الباری دی او شاعره څه وایي هغې وی اثر د سبب په مسبب کې وهمي دی هغې داسې وایي هغې وی دا محض عادت او اتفاق د باری تعالی جاري دی چې مذکر د مؤنث سره تطبیق وکړي نو هغې نه ماشوم پیدا شي دا اتفاق و عادت د باری تعالی دی یو مذهب په دې کې د مناطقو فلاسفو دی چې هغه شرک دی هغې قیل دی بطریق تعلیل هغې وایي پس د وجود د علل اربعونه هغې وایي معلول موجودیږي لا محالته البتته علت فعلی علت سوری علت غیر علت مادیه دی هغې حکم او ارادې د باری تعالی ته دخل په دې وجود د مسبب کې نه ګڼي او دا شرک دی هغې نظام عقلي ګڼي هغې به صدور د معلول د علت نه وي دا لازم عقلي دی او دا خبره د کفر ده او څلورم مذهب چې کوم دی هغه د معتزله دی هغې قایل بالتولید دی هغې نظام طبیعي ګڼي دی وایي پس د وجود د سبب نه مسبب موجودیږي بطریق تولید دین د خدای تعالی د ارادې د دخل نه منکر دی او دا هم کافر دی لکه څنګه چې دی دا ندیم خیلیان باذن الله قید نه مني ګوره موږ ورته وضاحت سره دا خبره کوو دی عبدالخالق فاتح آغا صاحب ته وایي وی د مبادیاتو د مناظرې مجلس دپاره زموږ د کوتو بورتو سره کښېنه هلکه دا مجلس خو تا سره ما پخوا کړی دی عبدالخالق فاتح صاحب څوک دی د یو سنې فیض مو هغه حاصل کړی زما ورور دی د یو استاد شاګردان یو زما چې تا سره مناظره جوړه شوه 2 مسلې وي یو د کېدو د نه کېدو بل دقه د استعانت او د استمداد و چې ته ورکې غلط بیاني کې په دغه مسله کې تا ته ما عربي دعوه کې خو دغه ویډیو کیوس هم شته الاستغاثة بالانبیاء والصلحاء جائزة بالکتاب والسنة واقوال العلماء او تا ته ما وویل چې مولوي په عربي دعوه ښه ښکاري عربي کې دعوه راکړه هلته دې ټوپونه وال ځان دې ترې وویستلو د مبادیاتو مجلس په دې مسله کې مو ته ختم کړی زموږ د عبدالخالق صاحب په دې مسله کې یو عقیده ده اوس خبره د مناظرې ده نرشه زور وکړه د هغه نمبر اټین که یو څو خبرې ورسره وکړه د مبادیاتو مجلس به که ځانو باسي او چغې ما فوق الاسباب ما فوق الاسباب اسباب ته پېژنې څو قسمه دي سبب څو قسمه دی 3 قسمه دی سبب شرعي دی عادي دی وهمي دی ما فوق الاسباب کې ما نه تپوس وکړه کرامت او معجزه د اسباب عادیو نه تحت ګڼې که فوقي ګڼې
دا څه چې درته وایم چې نبي او ولی بعد الوفات امداد کولی شي باذن الله معجزه و کرامه، خو خبره ختمه شوه که نه. نو بیا پکې خپل نیکونه درته زر زر شمار کړي چې باذن الله خو فرعون هم کولی شي، حامان هم کولی شي، قارون هم کولی شي. د انبیاو باره کې باذن الله نه مني او د خپل نیکونو نامې زر زر والي هغه هم کولی شي، دی هم کولی شي، هغه هم کولی شي. او دې ته نه ګوري چې ګوره اذن د خدای تعالی چې بعد الوفات یو کس ته په امداد کې وشي، دا یا نبي ته کېږي یا ولی ته کېږي. نبي ته معجزې، ولی ته کرامتي. هغه ستا نیکه فرعون ته نه خدای معجزه ورکوي نه کرامت ورکوي، نو خبره ختم. او بیا دې تعجب ته وګوره چې فرعون ته باذن الله مني خو نبي الله ته باذن الله نه مني. اوس دا دومره یو نمک حرام او یو خبیث سړی دی. نو دې مردار په کومه خوله زما د شیخ صاحب نوم اغستی دی، بیا دا هم وایي چې ما صفیان تختولی دي. جاهله ته خو راشه میدان ته یو ځل به بیا کینو خیر دی، اوبه چیړو به ګورو. خو شرط به مې دی ثالث به غواړم، ستا د علمای دیوبند یو ثالث غواړم. شیخ ادریس صاحب محترم راوله ثالث یې که ما ته مقبول دی. مفتی عبدالله شاه صاحب راوله ثالث یې که ما ته منظور دی. د دیوبند یو مسلم شیخ، یو سپینګیری، یو منصف راوله. زموږ ستا خبرې به وي دوه په دوه، یو زه یو ته په دې مسله د استعانت کې. په دې کې ما ستا مشران 3 ورځې وتښتول، منډې مې ترې وویستې، اخر کې لا جواب وشو. هغې ما سره نه دي ویلي ته خو یو چڼی یې د هغې په مقابله کې. ته څوک چې ما سره په دې مسله کې موږ صفیانو ته چلنج راکړي؟ راځه را میدان ته شه، خو شرط به مې دی 2 په 2 به کینو. داسې زه ته کرکټ وکي نه کوم چې 10 کسان بسته یو 6 به زما یو 15 به دی، 2 به کیمرامینان ډمان ځان سره راولي چې بیا غلطي اشارې کوي. ته زه خو ډمان یې 2 په 2 کینو. ثالث منځ کې کېنه چې چېرته د خوښې خبرې پې کوو. ستا هغه ریوڼ مرکز کې هم در سره کوم انشاءالله.